اووه لکه روپۍ د یوې چرګې هګۍ وکړلې. آیا دا حقیقت کې داسې کیدی شي که نه شي؟ دا بالکل حقیقت ته رسېدلې ده چې د یوې چرګې هګۍ اووه لکه روپۍ کړي دي. دا په بلوچستان کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. ټوله واقعه در سره شریکوم. کوشش وکړئ تر اخره پورې دا واقعه تاسو واورئ. انشاءالله چې تاسو په خپله باندې دا یقین راشي چې یاره اووه لکه روپۍ د چرګې هګۍ څنګه وکړلې. راځئ واقعه در سره شریکوم. السلام علیکم ملګرو. دا واقعه په بلوچستان کې مخې ته راغلې وه چې پکې د یوې هګۍ اووه لکه روپۍ قیمت ښودل شوی او اووه لکه روپۍ به یې ورکړی شوې وې، هغه هم د چرګې هګۍ وه. دا ټوله واقعه څنګه ده؟ راځئ دا واقعه نه مو خبره کړم. داسې شوې ده چې په بلوچستان کې یوه محله وه چې په هغې کې یو جومات و چې ډېر زیات ضعیف شوی و. نو کلي خلکو دا عهد وکړو، دا واده یې وکړه چې راځئ په چانده باندې به دا جومات آبادوو، یعنې پوخ به یې جوړوو. خو به هر حال د کلي خلکو سره دومره پیسې هم نه وي، خو اثر شو د کلي خلکو دغه اتفاق وکړو چې په یو کور به ګرځو او چنده به راغونډوو انشاءالله چې دا جومات موږ دوباره ښه صحیح بحال کړو. جومات ډېر ضعیف شوی نو په دې بنیاد باندې خلکو وس دس دومره نه رسېده چې په یو ځای سره دغه جومات آباد کړي. په کلي باندې په چاندې باندې اثر شو. ګوري چې په یو کور ډېر زیاتې مطلب د یو کلي محلي خلک دی، ډېر خلک دی. په یو محله باندې ور روان شولو چې په هغې کې چې کوم دی ته چانده میلاو شوله. اخیره کې یو داسې محلې ته ورله چې هلته کې یو غریب کور و. غریب کور ته چې کله ودرېدله د کور نه ورته اواز راغله چې زموږ سره خو داسې څه شته دی نه چې موږ تاسو له درکو، مطلب پیسې را سره دومره شته دی نه، مال حال هم شته دی، موږ په خپله باندې د لوږې د لاسه خراب تراب یو، ځکه چې موږ غریبي ډېره زیاته انتهایي ده. نو صرف په کور کې د چرګې یوه هګۍ وه، نور هېڅ هم نه و. نو دغې ښځې سوچ وکړه چې یاره نور په دې کور کې هېڅ هم نشته، د جومات چې کوم دی دغه چانده کې خامخا څه ورکول غواړي، ځکه چې دا زموږ د کلي او د محلي جومات دی. نو هغې سوچ وکړه چې بغیر د دې د انډې نه علاوه خو زموږ سره نور څه شته دی نه. اگر هغه داسې هم کولی شو، بعضې خلک به داسې چې د دین په کار کې شرم اختیاروي، نو تاسو به دا خبره اورېدلې چې د دین بې شرم به جنت ته داخلېږي. نو په دغه خبره یې هېڅ شرم ونه کړه. نو د چرګې دغه هګۍ راواغېستله او هغه خلکو ته یې په دغه چانده کې ور واچوله چې دا زما له طرفه د ثواب لپاره تاسو واخلئ، د دې نه علاوه زموږ په کور کې د خوراک او یعنې داسې څه شته دی نه چې موږ تاسو له درکړو. هغه خلکو په ډېر سوچ فکر سره دغه چانده قبوله کړله. نو په لاره چې کله دغه خلک روانو د یو بل سره خبرې کول او دا خبرې پکې بار بار واضحه کوله چې د ښځې د محلي ښځې دومره ایمانداري وکړه، دومره اخلاصمنده وه، یقیني چې د دې په کور کې به څوک څه نه و. ګنې دا انډې یې موږ له یعنې دا د چرګې هګۍ یې موږ له راکړله په چانده کې، د جومات په چانده کې. نو په دغه کې دغه خلکو چې کوم دی په شریکه سره دا خبره وکړله چې یاره دا یو ویل دا انډه یا دا هګۍ ماله راکړئ زه به دومره پیسې درکړمه، بل ویل مال یې راکړئ دومره پیسې به درکړمه. په دې باندې بولي سټارټ شوله. چې بولي پې سټارټ شوله د چې څومره هم مطلب د هغې وخت پیسې وې 100 روپونه یا 200 روپونه دغه بولي سټارټ شوله. حتی چې دا بولي د کلي خلکو بازار ته ورسېدله او بازار نه یو کلي علاقې ټول دغه ته ورسېدله چې یاره دې یو چې کله به چا به چې 1000 روپۍ ویلې نو بل به 2000 روپۍ ویلې، بل به پسې 3000 روپۍ ویلې، 70000 روپو ته دغه بولي ورسېدل. د چرګې قیمت 70000، د هګۍ قیمت 70000 روپو ته ورسېده. په دغه وخت کې یو کس په 70000 روپۍ دغه چرګې هګۍ واخیستله، 70000 روپۍ د جومات په چانده کې ورکړلې، ویل چې زما به پکې ثواب کېږي. نو دغه انډه یې راواغېستله یا دغه هګۍ راواغېستله او بازار ته ووته. بیا یې چې کوم دی هغې د باندې خلکو ته خو پته وه چې دغه هګۍ په دومره قیمت باندې اخیستلی شوې ده. د 70000 روپو نه د چرګې هګۍ روانه شوله 1 لک، 2 لک، 3 لک، 4 لک، 5 لک او 6 لک چې 7 لک 7 لک روپو ته ورسېدله. بخښنه غواړم 7 لک نه 7 لک روپو ته دغه د چرګې هګۍ ورسېدله. یو کس پکې داسې راغلی ویل چې د چرګې د هګۍ ماله راکئ او زه به تاسو له 7 لک روپۍ درکړمه. نو هغه کس ته پکې دغه چرګې هګۍ چې کوم دی هغه حواله شوله. 7 لک روپۍ چې کوم دی هغه سړي راواغېستلې، د جومات په تعمیر کې ورکړه دي. جومات په هغه 7 لک روپۍ باندې آباد شو. مطلب نورې خو به هم ورسره چنده شوي وي، خو دغه 7 لک روپۍ چې ورسره ملګري شولې نو جومات آباد شه او هګۍ یې واخیستله. په دغه ځای کې دغه تاسو ته به د دې نه پته لګېدلې وي چې ښځې دغه کومې ښځې چې دغه د چرګې هګۍ ورکړې ده د دغې هګۍ چې کوم ثواب دی هغه 7 لک روپو ته ورسېده. مطلب لکه چې 7 لک روپۍ چې ورکړي. نو یو طرف ته تاسو د اخلاص برکت ته ګورئ چې په اخلاص کې څومره هم برکت دی تاسو ته ښکاره شوله چې د یوې چرګې هګۍ هغه 7 لک روپو ته یعنې جومات پې مکمل جومات پې آباد شه، ځکه چې دغه اخلاص نه وی کلی، دغه یوه هګۍ نه یې ورکړلې. دا 7 لک روپۍ مشکل ده چې دا په دې چندو کې داسې برآمد کړې وې یا یې پیدا کړې وې او په داسې په اسانه یې پیدا کړې وې. اخلاص سره چې څومره د زړه اخلاص وي، که هغه د دین په هر کار کې وي،
نو الله پاک پکې برکت اچوي او د هغې ډېر زیاته فایدې هم دي ځکه چې په اخلاص سره سره چې وایي چې معمولي شانتې صدقه تاسو وکړله نو هغه انتهایی ډېره زیاته غټه فایده لري او ستاسو په زړه کې چې معمولي شان د هغې دپاره کوم دکلاوه یعنې داسې راشي چې یاره دا ما یو خلکو ته شو کړله مطلب دغه ځای کې به دغه خاندان سره دغه ښځې سره چېرته یو 3,000 یا 10,000 15,000 20,000 روپۍ وې نو ډېر په غرور او تکبر به یې راایستلې وي او ورکړې به یې خو دومره دغه به نه مطلب دومره برکت به نه وي یوه د چرګې هګۍ 7 لک روپو ته ورسېده دی صرف وجه دا ده دا په اخلاص سره نو ملګري تاسو چې څومره هم دا ویډیو ګورئ نو اخلاصمن اوسئ او د ملګرو سره دا ویډیو لازمي شیر کړئ ځکه چې دې ویډیو کې تاسو ته یو داستان شیر شه په داستان کې چې کوم دی تاسو ته معلومه شوله چې په اخلاص کې څومره برکت دی ویډیو د ملګرو سره لازم شیر کړئ والسلام